سلامونه دوستانو، نن به د ټیک ټاک د لومړۍ ویډیو په تعقیب دوهمه ویډیو درته ریکارډ کړم چې څنګه کولی شو چې ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کړو. او دا به هم درته وښیم چې په ټیک ټاک کې ډسکریپشن څه معنا، دویم هشټیګ څه معنا او د څه لپاره کارول کېږي. راځئ چې فعال یې کړو. اوس راځم ټیک ټاک خلاصوم. اوس راځم د پلس علامه کلیک کوم، بیا راځم په دغه کریټ باندې کلیک کوم، بیا راځم دلته په دغې نیو ویډیو باندې کلیک کوم، بیا راځم چې تاسو کومه ویډیو اپلوډ کوئ. زه دا همدغه ویډیو اپلوډ کوم، په دې کلیک کوم، بیا راځم په دې سلیکټ باندې کلیک کوم، بیا یې نیکسټ کوم، بیا به همدغه اپشن ټولې درته په بله ویډیو کې وښیم چې دغه اپشن څه کار کوي او د څه دپاره کارول کېږي. صرف زه تاسو ته نن د ویډیو اپلوډ طریقه ښیم. بیا به راشه په دغې غشي به کلیک وکړئ، بیا همدلته راشئ. په ډسکریپشن کې به تاسو چې کومه ویډیو اپلوډ کوئ د هغې ویډیو په اړه به معلومات کوم څه چې غواړئ هغه ورته ولیکئ. زه راځم د دغې دپاره ما یو څه لیکل دي هغه ورته کاپي کوم، بیا همدلته پیسټ کوم. همدا لیکنه مې کاپي کړه، ما خپله په دغې ورته لیکلې ده چټ جي پي ټي او تاسو بار څه لیکئ که خپل څه ورته لیکئ هم ورته لیکلی شئ. همدلته پیسټ کړئ، بیا به راشئ. د هشټیګ د دې دپاره دی چې تاسو که چېرته هشټیګ ورکړئ هرې ویډیو ته، نو چې څوک یې سرچ کوي هغې ته په لومړی سر کې راځي. یعنې فایده دغه ده چې تاسو ویډیو اپلوډ کړئ، هشټیګ مو ورته ولګول په هر څه کې چې وي، نو هغه ویډیو چې هر څوک سرچ کوي نو په لومړی سر کې به ستا ویډیو ورته راځي. نو دا پیدا ده، ما به یې ګوري. نو هشټیګ دپاره بیا راځم، ما خپله هشټیګ هغه دغې چټ جي پي ټي ورته لیکلي دي هغه ورته کاپي کوم، همدلته یې پیسټ کوم. بیا به راشئ همدلته به یې پیسټ کړئ، بیا به راشئ په دې پوسټ پر کلیک وکړئ، بیا به پوسټ ناو کړئ، بیا به لږ ورته منتظر شئ نو ویډیو به اپلوډ شي. بیا به همدلته راشئ کنیکټ وید کنټاکټس په دې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ اوکې کړئ، بیا به دویم کنیکټ وید فیسبوک فرینډس چې فیسبوک کې ملګري وي سره هم کنیکټ شي. بیا به لږ منتظر شئ. همدغه ځای سره چې کوم ملګري درسره غواړئ چې فالو کوي، چې څومره ستا د فیسبوک ملګري دي همدلته راغلي دي، کولی شئ چې همدغه صفحه کې یا همدغه پیج کې فالو کړئ. که نه خو زه نه فالو کوم، صرف دغه ویډیو تاسو ته د اپلوډ طریقه ښیم څنګه ویډیو ټیک ټاک ته اپلوډ کېږي. هغه نه وروسته به ویډیو اپلوډ کړئ، پوسټ کړئ، په دې پوسټ باندې کلیک وکړئ. همدا فیصدي چې څه دلته ورسېږي نو ستاسو ویډیو به ټیک ټاک ته اپلوډ شي. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.